والله یتونه نازل کړه وی ویلي عائشہ الله تسلی ورکړه وی په دې منځ کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام زمون کور لراغه وی زکات کې برتاو ما څه شړې وغیرہ دا په سر باندې پسان راچولې و ځکه مریض وم او سخت مریض وم او د سترګو مې وښې زیات روانې وي رسول الله چې کله زما خو لراغه وی د مور مې وختم چې د الله نبی راغله راشه وی زه کله راوچته شو مورالم د خوا کې کېناستم وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام علی ویلي چې عائشہ انسان ډیر عاجز دی ناقص دی نیمګړی دی ګناه ته کیږي کچرته دا زنا کړي د الله نه بخنه وغواړه الله به معاف کړي وی وجه دا قانون دار چې کله یو بنده ګناه وکي او رب العالمین له صدق باندې توبه وباسي زمونږ الله دا معاف کړي دا ګناهونه ورته معاف کړي الله به ته ګناه معاف کړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله دا خبره وکړه نور من غړ خپه شو چې دی خلکو زما په باره کې د څومره سخت نظر جوړ شوی د نظریه چې دی زنا کړی دا وی پلار له د خپل نظر ورواړه ورته ومي ویلي ابي ایز ما پلار دی رسول الله له جواب ورکا پیغمبر یې څه جواب ورکم وی مور له متوجي شوم دی مور له مې ورې زما مور دی رسول الله له جواب ورکا زما په باره کې لګ دی پاتې چې زما وکي ما زنا نه کړو داخله زما باره کې د زناکاری عقیده لري وی مور مې مالو ویل چې زه څه جواب وکم پیغمبر له ته بخپل وکا وی دی وخت کې رب العالمین زما د وکي بند کړي او زړه مې مضبوط شو مطمئن شو رسول الله له مخ راوړ ورته ویل چې اے د الله نبی زکه وایم چې ما دا زنا نه کړې ستاسو نظریه زما باره کې د جوړ شوی چې د زنا کړې زما تصدیق تاسو نه کوي او که زه دا خبره وکم چې ما دا جرم کړی دی دا بد اخلاقی می کړی دا خو قسم په الله چې زه دې کار نه پاک ام ډیره زه بریم زه چرته دې شیل راوړل شوی نه ما او نو زنا زما صادره شوی دا ستاسو نظریه زما باره کې د جوړ شوی دی چې دې په زنا کړی بد اخلاقی به کړی خو زه به د صبر کوم لکه څنګه چې ابو یوسف صبر کړی وي د یعقوب علیه السلام د انو زمانه دی یاد ووت هغه په دې طریقه وې زامن ورته ویل چې اے پلارا یوسف هم بار استلو شرم غولې ورغه وغه و خړلو وی هغه ویل زه به څه کوم خو صبر جمیل زما د الله نه کې صبر جمیل دا معنی چې مخلوق لبه شکایت نه یو تسکیه د خپل ځان نه یو د الله د رحمت تمه بکی د درې شرطونه چې موجود شي عائشہ ویلي وی قسم په الله چې زره دې کار نه پاکه ما دا کار نه دی کړی لیکن دومره خبره ده که زه څومره وایم چې ما نه دا کړی خو تاسو زما باره کې اوس نظر نه جوړوي نظر بل لکم ته جوړه ده بیرته لاړم خپل کړ کې سملاسم عائشہ رضی الله عنها په خبره ډیره عاجزه خزوا هغه و شرطم زما ته چې تم زما باره کې نو چې الله به زما باره کې وحی راولي کی ځکه زه وحی او یا د اسمانونو مالک چې عرش باندې مستوی دی هغه بس ما برائت وکي ودا خبره شرط زما په دماغ کې نه ګرځي دا ځکه زړه فقيره او عاجز زنانو ما خوځړه کې مې خبره ګرځیدله چې الله رب العزت او رسول الله له خوب کې زما په باره کې خبره وکي چې عائشه زنا نه کړو دا ډیره پاکه خزره ځکه بده کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دردمنو پاغم دا بدنامه راغلی و وی رسول الله ناسو چې کیفیت بدل شو وجه دا و چې رسول الله باندې بکله وحی راتله را کیفیت به بدل شو د جبرئیل سره په تعلق کې راتلو وی سورې نور رب العالمین نازل کی او چې کله نازل کی وی فتوحک رسول الله والوخندل وی مالوی شی عائشه الله رب العزت اسمانونو نا استبرأت کې چې تپاکه خزای قران کې الله والله یتونه نازل کړه وی ویلي عائشہ الله تسلی ورکړه چې دا منافقان دي عصبه منکم او دوی دا خبره به شبه من اړی راړی چې دې جنا کړي او دا کړي اندره پر دې خبره نشان ساتي او عائشہ ډیره پاکه خزره دا چرته بد اخلاقی نه کوي او دا منافقان چې دا خبره مخ وړاندې کوي مؤمنانو باندې کوم ګمانون لري خاص کر په هم جنس باندې او به خپل مور باندې ځکه دا خو موږ مور ده
د رسول الله بيبي د رب العالمین لوی دوست سره منافقان به رب العالمین تذلیل او رسوا کړو. عمر سے فرمایي مال رسول الله ویل شي عمر وې کچیر ته هغه وخت کې تعالی ما ویلې چې د سړی وژنه څومره جنجال به تی جوړ شوی وي، لیکن د دې آیتونو په نزول کې اوس د عبد الله ابن ابي بن سلول د خپل قوم نم سپک معلوم شو. هر چا به ورته کاته به خبره من ورته بشي کینه منافق به دروغ وایي ته دروغ دی ویلي دي دروغ جن به خبرو باندې. عمر سے فرمایي والله قسم فالله لامر رسول الله د رسول الله امر چې اعظم برکه من امر وداس ما د امر نه په برکت کې ډیر اوچت دي ځکه د رسول الله خبره د رسول الله خبري هغه د الله د نبی خبري. و مور به مال ویلي چې عائشه اوچته شو د رسول الله د سر خپل کا سره مچي کا و ما ویل چې زه نو چې تګم دغه سر نه خپلوم زه د الله حمد کوم ځکه الله زما حمد کړی دی زما برائت کړی دی د اسمانونو مالک د قران مالک او د قران نازلون کې چې د اسمانونو بر نظم برائت وکي. عائشه رضی الله عنها په کله د خپل فضیلت ثابتو وې زه د رسول الله پیغله بیبي زه د ابوبکر سی بلورم ازما په نوبت کې وفات شوه دي او شکل وفات کېدو وی رسول الله د اثر زما په غې کې او په اخر وخت کې زما دغه د لاړ سرویزي شوی دي او د مریم برائت الله په حساب باندې وکي د حساب برائت الله په شاهد باندې وکي اسما برائت چې الله د اسمانونو نه پورته کړي دي قیامت پورې رب العالمین دا بیانې او د ته شکړه هر مؤمن دا سورې نور لولي او د قیامت پورې به دا مسلې چې خلکو عائشه ګور ډیره پاکه ده ډیره اوچته زنانه ده ډیره قیمتي زنانه ده الله دې درجه اوچته کړه دا قدرمن زنانه ده دا جنتی ده د دې شرمینه په کار ده خپل مور غنل په کار دي. عائشه به ولید رسول الله دا سر مبارک خپل نه کی ادلالا مفسرین لګي ودا د کجور خاون ما بین کې ونازي قبل سره د خبر وو کې ګورغه به ګونګاري ځکه د رسول الله خدمت په کار ده دغه اطاعت لیکن د دې دوړو په خپل ما بین کې بل سره مینه محبت بیره اوچته شو د رسول الله صلی الله علیه او د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سر مبارک خپل کی او بیرته به خپل ځای لاړه